بیا هم ستړي مه په خیر راغلاست. مخکې مې یاده وکړله چې زاهد کریمزی فعاله ځوان را سره مېلمه دی. دوی سره پر دې موضوع باندې د دوی پر فعالیتونو باندې او همداراز پر دې موضوع باندې بحث کوو چې د ځوانانو رول په انتخاباتو کې یا هم د انتخاباتو په پروسه کې څه ډول دی. موږ کاندیدان لرو، د دوی هڅه زیار کوشش څه ډول دی. آیا ځوانانو هم ځانونه کاندید کړي دي؟ ځوان نسل ته البته په دې برخه کې د انتخاباتو په پروسه کې وخت ورکول ورته څنګه ارزوي؟ ځکه په ډېر ولایتو کې ډېری ځوانان دې ځانونه یې کاندید کړي دي چې د دوی فعالیتونه به څنګه وي. کریمزی صاحب ستړي مه سئ او سهار مو بخیر. تاسو هم ستړي مه شئ. درنو لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې، د ټولو د سهار په خیر وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کریمزی صاحب په لومړۍ کې ستاسو په اړه باندې غږېږو. تعلیمي سطح مو تر کوم ځای پورې رسولې ده؟ آیا بس ده که نه مخکې به ځئ؟ تاسو زاهد کریمزی یم او زده کړې مې اوس په ماسترۍ کې بوخت یم، تقریبا مخ په ختمېدو دي، یو 3 میاشتې پاتې دي. سنبله کې به د خپل تیزس نه دفاع کوم. زده کړې مې هم د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي. لیسانس مې هم په همدغه برخه کې اخیستی او اوس د کابل پوهنتون کې په همدې برخه کې په ماسترۍ پروګرام کې بوخت یم او ممکن یو 2 میاشتې وروسته یا 3 میاشتې وروسته خپل سند ترلاسه کړئ او مخکې به ځو. دا مې یو هیله ده، یو ارمان مې دی چې په همدې برخه کې مخکې لاړ شم او تر آخرین تحصیلي درجې چې دکتورا ده تر هغې پورې کې زده کړه وکړم. مخکې به کسان دې ته خوشحاله وو چې د 12 نه فارغ شي او په یو ځای کې دنده واخلي. اوس دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا ماستري، لیسانس او بیا ورپسې ماستري او بیا مخکې تګ دکتورا، دغه کسان یعنی د ځوانانو هڅې په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ یو خو د وخت په تېرېدو سره غوښتنې هم بدلېږي او مجبور دي چې ځوانان ورسره هم ځان عیار کړي. د نهه کلونو مخکې مونږ 12 پاسان بیخي کم درلودل، نو ادارو هم همغو ته وخت ورکوو، هغوی یې جذبول، هغوی ته کار ورکوو. بالاخره دا 12 پاسان لږ زیات شو، بیا 14 ته بیا زیات وخت ورکول کېده. اوس خو لیسانس هم ډېره عادي خبره ګرځېدلې ده. په زرهاوو تپلکاو ځوانان فارغېږي، شخصي پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه دي. نو لیسانس اوس ډېره عادي ده، ځکه زموږ اکثریت ځوانان اوس د لیسانس پورې زده کړې کوي او دغه امکانات ډېر په اسانۍ برابرېږي. مخکې داسې و چې د لیسانس دغه امکانات ځوانانو ته نه برابرېدل او یا هم چې برابرېدل ډېر کم کسان ته. نو څه رقم چې د فارغان کم وو نو هلته ارزش هم زیات و، اولت به هم هغوی ته ورکول کېده. اوس ماستري یعنی مخ په زیاتېدو ده. ځوانان هره ورځ له بهره دلته له دولتي پوهنتونونو له شخصي پوهنتونونو ماستریانې اخلي. ممکن 10 کاله وروسته بیا ټول ځوانان په دکتورا پسې هڅې وکړي او تحصیل ضرور دی. که موږ غواړو چې له نړۍ سره ځان سیال کړو، که غواړو چې ځوان ادارې ولرو، که غواړو چې فعال ادارې ولرو، که غواړو چې یو پرمختللی افغانستان ولرو، نو مجبور یو چې تحصیل ته مخه کړو. نو مجبور یو چې تر خپل هغه آخري حده پورې چې په توان کې وي، امکانات را سره وي او وخت را سره وي، باید زده کړې وکړو. کریمزی صاحب راځو، دې موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته ګرمه ده. د انتخاباتو پروسه کې یا هم د نوم لیکنې یا هم د چې ځانونه کاندیدوي، د ځوانانو رول څنګه ارزوئ؟ اوس په ولایاتو کې تقریبا هر یو د دې هیله لري چې هغوی کاندید شي او تر څو یعنی کار وکړي. دغه برخه کې د ځوانانو ګډون څه ډول ارزوئ؟ افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې زیات نفوس یې ځوانان تشکیلوي، یعنې پورته له 50 سلنې پورې. حتی یو سروې داسې ښیي چې 80 سلنه د افغانستان ځوانان دي. نو په یو هېواد کې چې 80 سلنه نفوس یو طبقه جوړوي چې هغه ځوانان دي، نو هلته د ځوانانو رول بیخي ته چې هغه برخلیک ټاکونکی رول دی. ځینې وخت کې یو پوړی یا د یو طبقې رول ممکن کومکي یا مرستیال رول وي، خو د افغانستان سرنوشت او د افغانستان برخلیک هغه که په هره برخه کې، هغه په سیاسي برخه کې وي، که هغه په امنیتي برخه کې وي، که هغه په ټولنیزه برخه کې وي، یا په تحصیلي برخه کې وي، یا د انتخاباتو په برخه کې، یا په هره ملي پروسه کې، یا هم په هره سیمه ییزه پروسه کې، یا هم په هره ځایي پروسه کې چې تر یو کلي پورې محدودوي، د ځوانانو رول برخلیک ټاکونکی دی. ځکه چې زیات نفوس هم دوی تشکیلوي. که ځوانان د کومې پروسې ملاتړ وکړي یا کومې پروسې کې د ګډون لپاره هڅې شروع کړي، نو په دې به باوري یو چې هغه پروسه به کامیابېږي. او دا ځل
له نیکه مرغه ځوانان دي اکثریت هغه که په کمپاینونو کې دي که هغه په کاندیدانو کې دي که هغه په هلته که راوګرځو دغه 3 کلونو کې چې دغه نوی حکومت رامنځته شوی دی په دې کې په دولت په چوکاټ کې یا هم دغه انتخابات د کمیسیون کارکوونکو ته کړه شو دلته هم اکثریت ځوانان دي نو دا یو زیری دی چې انشاءالله دا ځل به د انتخابات د ځوانانو وي دا ځل به پارلمان یو ځوان پارلمان ولرو او دا یو ښه زیری دی او زه خو دغه ولایت ته هم لاړم دغه څه وخت انتخابات شروع شو ننګرهار ته لاړم کونړ ته لاړم کندوز ته لاړم یو امیدواري شته دی که څه هم حالات داسې راغلي چې ځوانان لږ ناهیلي کړي دي ستونزې شته دی خو ستونزې به په کار باندې له منځه وړو ستونزې به په ګډه سره حل کوو ستونزې به ځوانان حل کوي تاسو راشئ مثلا زه ته وایم دغه ملي پوځونه چې دي که هغه ملي پولیس دي که ملي اردو دي که ملي امنیت دی هلته وګورئ له 90 تر 95% پورې ټول ځوانان دي یعنی دا یو ډېره لویه کتل ده دغه نه موږ سنجوو چې موږ د ځوانانو څومره فعاله کاري او څومره فعاله اداري او څومره فعاله سیاسي وبولو هر وبولو چې دغه ټول ځوانان تشکیل مخکې به دغه خبره زیاته وه چې ځوانانو ته کار نه دی شوی یا ځوانانو ته وخت نه دی ورکړل شوی اوس مخکې تاسو هم وویل چې موږ په انتخاباتو پروسه کې هم ځوانان دي چې په دغه کار کوي او همداراز په ملي اردو کې ټول ځوان نسل دی تقریبا 90% اوس ځوانان البته د پارلمان ته هم ځانونه کاندیدوي د ځوانانو دغه بهانه اوس څنګه ارزوي چې دولت ورته کار نه دی کړی یا هم کار نه پیدا کېږي ورته څه یو ستونزه ده چې موږ اکثره وخت ګیلې کوو بهانې کوو ځوانانو ته به کار څوک خو ځوانان به ورته کار کوي موږ چې اکثره ځوانان یو خو زموږ ځوانان ماته چې دغه نفوس زموږ ډېر زیات دی نظر نورو ټولو ته موږ افغانستان په هغه هېوادونو کې راځي چې ځوانانو نفوس یې یعنې بیخي زیات دی دغه هېوادونو په سر کې راځي او دا خبره هم ده ځکه چې ځوان د کار وړتیا لري ځوان د اداره کولو وړتیا لري ځوان د زده کړو ته وخت لري ځوان د ستونزو حل کولو وړتیا لري مخکې حکومتونو کې مخکې کلونو کې دا رښتیا هم ستونزه وه اکثره وخت ځوانان هم که چېرته استخدام شوي یا هم کار ورکول شوی دی هغه یا د قوم په نوم یا د سمت په نوم یا د حزب په نوم یا په بل نوم باندې استخدام شوي دي یا په بل نوم باندې تیر ایستل شوي دي بل ځوانان هم مجبوره وو ځکه په بل نوم باندې دوی مخکې نه شو تللی په بل نوم باندې دوی ته د کار وخت نه ورکول کېده بل نوم باندې دوی ته دا چانس نه و چې دوی د پرمختګ وکړي او یو چا د ګټه ورسېږي نو طبعا کله چې سړی که څه هم هدف سپېڅلی وي خو چې کله په یو منفي لاره ورځې ستونزې به وي بیا هغه ځوانان چې په دغه نومونو کې ښکېل نه وو چې هغه د سمت و هغه د مذهب و هغه د قوم و هغه د ژبې و هغه د ګوند و نو هغوی طبعا ګیلې به درلودې او ګیلې به اوس هم لري موږ ستا له دغه حالته وځو هلته هم تر یو حده پورې ځوانان په کارونو بوخت وو خو مال چې ستونزه دا وه چې هغه د اړیکو پر اساس هغه اړیکې مختلفې وي یا به هغه وړ کسان نه وه ګمارل شوي یا به کورنۍ اړیکې وي یا به حزبي اړیکې وي یا به یو بل اړیکه وه یا بل اړیکه چې خپله دغه د اړیکو پر اساس باندې مستخدامېدل یا د اړیکو پر اساس باندې کارونه ورکول یا د اړیکو پر اساس باندې ځوانان په کارونو ګمارل دوی خپله یو ډول ګیلې او ستونزې رامنځته کړې وي او هغه ځوانان چې ګیلې کولې تر یو حده د هغوی حق په جانب هم و او د هغوی حق هم و ځکه چې دلته استعداد ته نه کتل کېدل اکثر هماغه اړیکو ته کتل کېدل نو طبعا هغه ګیلې او ګیلې اوس هم شته دی ګیلې هغه وخت حل کېدای شي چې ځوانان له دغه دامونو له دغه بدو نومونو نه ځان نور وژغوري ګوره دغه نومونه چې دي زموږ په دې وطن کې ډېر بد شوي دي ځکه په دې وطن کې دغه لارې ډېرې بدې کارول شوي دي ګوندونه په نور نړۍ کې هم شته دی ګوندونه له ټولنې راجګېږي او د ټولنې نه استازیتوب کوي خو زموږ په هېواد کې یا د مذهب په نوم یا د ژبې په نوم یا د قوم په نوم په دغه استازیتوب کوي یا هم داسې که ټولنې دي یا هم همداسې نور حرکتونه دي نو هغه ځوانان چې په دغه حرکتونو کې ښکېل شوي هم دي نو اوس خو خلاصې هم نه لري نو غوره دا ده چې دغه حرکتونه سم لوري ته منسجم کړي سم لوري ته رهنمایي کړي سم لوري ته مخکې بوځي یو خو به دوی ځوانانو هم د ټولنې لپاره کار کړی دي بل ځوانانو هم رشد کړی وي بل هغه ځوانان چې خفه دي او همدغه یو بهانه او همدغه یو ځان د تېرېستلو د خاطر یو خبره پیدا کړې ده یا له کاره لاس اخلي یا له مخکې تګ لاس اخلي یا هم ځان ته یو بهانه لټوي چې د دې هېواده وځي یا هم یو بهانه لټوي چې په ناسمو لارو سمېږي دغه بهانه به سمه بهانه نه وي ګوره نظري صاحب په ستونزو کې
باید مبارزه وشي، په ستونزو کې باید ځوانان کار وکړي. که حالات سم وي او امکانات برابر وي نو بیا خو د ځوان مسؤلیت به دومره یعنی دروند نه وي. د ځوانانو مبارزې څنګه ارزوئ؟ یعنې په داسې ستونزو کې داسې حالاتو کې چې افغانستان کې موږ لرو، هره ورځ چاودنې دي، هره ورځ په یو ولایاتو کې ستونزې، مشکلات دي، امنیتي ستونزې دي، بېلابېل د فقر ستونزې شته دی، اقتصادي حالات خراب دي. په داسې حالاتو کې د افغانستان د ځوانانو پرمختګ مخکې تګ څنګه ارزوئ تاسې؟ افغانستان ما پیل کې او دغه وروستۍ 3 کلونو کې موږ ځوانانو ډېر ښه پرمختګ کړی دی او د دغه پرمختګونو او د دغه د حرکتونو سپوداش کولو د خاطر ځینې حرکتونه پیل شوي چې هغه ممکن د ځوانانو په حرکتونو باندې چاودنې، د ځوانانو حرکتونه ګواښل یا هم د ځوانانو حرکتونه په یو نوم او بل نوم اخیستل. دا ګوره یوازې د مخالفینو لخوا نه وي، دا د په نظام کې هم داسې کړی شته دی، دا په ټولنه کې هم داسې کړی شته دی چې دغه حرکتونه ننګوي، دغه حرکتونه سبوتاژ کوي. خو د همدغه مشران ځینې مشران اوسېږي چې غواړي چې خپله لکه پخوا غوندې واوسي. همغه یا هغه ځوانان باید پرمختګ وکړي چې په حزبي کړیو کې ګیر وي، هغه ځوانان باید حرکتونو یعنې پرمختګ وکړي او کار وکړی شي چې هغوی په یو بې خونده کړی چې هغه که د هر نوم باندې وي، یعنې د ملت په ګټه نه وي، یا د یو خاصې ډلې چې هغه ډله په هر نوم باندې وي د هغه په ګټه وي، نو دغه ډلې هم د ځوانانو مخ نیسي. دوی پرمختګ ته نه پرېږدي. نظام کې هم څه کړی شته دی، مخالفین هم شته دی، ګاونډي ملکونه یا د ګاونډي استخبارات هم د دغه کتلې ویره لري. زموږ ځوانان اوس راویښ شوي دي، دوی سره ملي احساس شته، دوی سره ملي درد شته دی، دوی سره د وطن غم شته دی او دغه احساس زمونږ دښمنان هغه که په هر نوم باندې وي، هغه که په هره جامه کې وي، هغه که په هره سیمه کې وي. لنډ مثال یې د شهید ظهیر دی چې تېره ورځ یې پر ځوانانو باندې چې عام وګړي ولا برید وکړ، تر اوسه پرې معلوم نه دی چې چا. دغه یوه وړه بېلګه ده، دغه یوه وړه بېلګه ده. یعنې دا په موږ باندې را فشار زیاتېدلو دغه د ستونزو زیاتېدل دا دې معنا لري یا دا موږ ته ښیي چې موږ ډېر ښه روان یو، پرمختګ مو کړی دی. ډېره مننه کریمزی صاحب. الله دې وکړي چې ځوانان نور هم تلاش وکړي او الله دې وکړي چې ځوانان په خپله نور یعنې په دې باندې پوه شي چې څوک د ګاونډي هېوادونه تلاش کوي چې دوی سره ټیټ کړي، دوی سره کم کړي، خو د دوی هڅې به هېڅکله هم کمې نه شي. مننه چې راغلی، زموږ بلنه ومنله. ډېره زیاته مننه. یو اخري کې یو خبره کوم چې ګاونډیان به هم هڅه کوي، دښمنان به هم هڅه کوي، خو که موږ غواړو له دغه جالونو او له دغه لومو ځان خلاص کړو باید زده کړو ته مخه کړو او یوازینۍ لار هم دغه ده چې زموږ ځوانانو هغه شعور او د وطن پالنې احساس او د ملت پالنې احساس لوړولو او د روزلو لار ده چې هغه زده کړې دي، هغه مکتب ته تګ دی، هغه پوهنتون ته تګ دی او یا هر تعلیمي ادارې ته تګ دی. ځوانان باید په دغه برخه باندې کار وکړي تر څو زموږ ظرفیتونه لوړ شي. د ظرفیتونو لوړېدو سره زموږ کاري وړتیا زیاتېږي او چې کاري وړتیا هم زیاته شوله موږ د نورو د مجبوریته خلاصېږو، نور ته د لاسنیوي څخه خلاصېږو او خپل هېواد په پښو درولی شو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ کریمزی صاحب چې راغلی زموږ بلنه. ډېره زیاته مننه. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې عمره سره ملتیا وکړله. د خپرونې دویمه برخه البته استاد حفیظ الله صدیقي را سره میلمه دی. د دوی سره پر دې باندې رغېږو چې په دې روژې مبارکې میاشتې کې خوب کم دی، دا انسان ته څه تاثیرات لري، بد تاثیرات لري، ښه تاثیرات لري، د هغوی سره به ماسا نوري رغېږي. ملتیا را سره وکړئ. کمخوابی در رمضان. خوابیدن مهمترین عامل در سلامتی انسان است که با شروع ماه رمضان و تغییر در سبک زندگی ممکن است دچار اختلالاتی شود. بسیاری از مردم ماه رمضان را زمانی می‌دانند برای بیدار ماندن در شب و خوابیدن در روز. این سبک زندگی هرچند در کشورهای مسلمان متفاوت است، چرا که ادب و سنین آن جامعه بر سبک زندگی در ماه رمضان تاثیر می‌گذارد. تغییر ناگهانی در عادات غذایی و زمانبندی از روز و شب، روزه‌داری در طول روز و خوردن و آشامیدن شبانه با تغییرات فیزیولوژیکی در بدن همراه است. تاثیر روزه بر فیزیولوژی بدن و تاثیر تغییرات سبک زندگی در طول ماه رمضان بپردازیم که خود به تاثیر بر خواب خواهند انجامید. عواملی هستند که میتواند بر خواب روزه‌داران تاثیر بگذارند. تغییر ناگهانی در ساعات خوردن و خوابیدن به افزایش متابولیسم در شب می انجامد که خود باعث افزایش دمای بدن در شب خواهد بود. معمولا افزایش دمای بدن و کوتاه شدن مدت به خواب رفتن و انجامید، ولی در ماه رمضان به خاطر غذای سنگینی که در شب مهل می شود و در نتیجه
به خوابی منتهی می‌گردد. نتیجه این امر پایین بودن دمای بدن در طول روز و خواب آلودگی است. این یکی از تئوری‌های قابل دفاع در این زمینه است. با این حال تئوری در تحقیقات بسیاری رد شد. با آزمایشی که در روی تعدادی از داوطلبان انجام دادن، معلوم شد که دمای بدن آنها را در ماه شعبان و رمضان با هم فرقی نداشتند. همچنین تغییری در میزان گردش مشاهده نشد. حتی کیفیت خواب افراد هم در ماه رمضان و دیگر ماه‌ها تغییری نکرد. هر کس به اندازه می‌خوابید و احساس خواب آلودگی نمی‌کرد. تحقیقات اولیه نشان میداد کسانی که روزه میگیرد و به دلیل پرخوری در شب دچار افزایش وزن می شود، اما بعدا معلوم شد که این نظریه قابل تعمیم نیست. بنابراین و بر اساس شواهد در دسترس می توان نتیجه گرفت روزه نه بر کیفیت خواب اثری دارد و باعث خواب آلودگی در طول روز می شود. تغییر در خواب در ماه رمضان به احتمال زیاد به خاطر تغییر ناگهانی در سبک زندگی است و به همه روزه‌داران عزیز توصیه می شود که در ماه رمضان عادات خواب و خوراک خود را تغییر ندهند. شبها به میزان کافی بخوابند و در طول روز هم چرتی کوتاه بزنند. بر علاوه پرخوری در شب به خصوص قبل از خواب می تواند موجب بی‌نظمی در خواب و معده شود که آن خود نیز در کیفیت خواب تاثیر منفی دارد.